دا یو دوه درې مسلې دي. مسلې تپوس دا کوي چې یو د هلک او د جینۍ ناجایزه تعلقات زینه وکړه، هغه جینۍ حامله شو، مور او پلار دا فیصله وکړه دواړه طرفینو چې دا شرم خو اسیم را په غاړه دی، راځي چې واده ولو چې دا شرم پټ شي او خلک کوي. نن سبا زموږ معاشره کې دغسې کېږي. واده وشو، اوس دا کم حمل چې دی دا ماشوم چې پیدا شي هلک دی او که جینۍ ده دا پیدا شي، نو د دې نسبت هغه به د پلار ته کېږي او که د مور ته به کېږي. آیا دغه ماشوم دته به میراث د خپل پلار نه ملاویږي که به نه ملاویږي؟ مسله اصل دا ده، ځکه دا خو د دې پلار نه دی، دا خو د زنا په حالت کې، دا خو د ګناه په حالت کې شوی دی، د نکاح نه وروسته خو نه دی شوی. نو د شریعت دا مسله ده چې دې ماشوم ته به د دې پلار میراث نه ملاویږي. میراث په هغه کس ته ملاویږي چې د په نکاح کې چې تا نکاح کړی ده او حلالي بچی دی هغه ته به چې دی نو میراث ملاویږي، او حرامي ته چې دی نو هغه ته به نه ملاویږي. دا د پلار دی نه، او نسبت په مور ته کېږي، دا دغه مور زوی دی هغې ته به کېږي، دې پلار ته به نه کېږي. نو په میراث کې به حصه نه. اوس په تاسو وایه چې سبا خو به بچی دی او به وایي چې ماله میراث راکړه، نو د هر طرف نه چې وردي کي ولا پلار د بل مال نه دی ولا جمع کي او دله دی ورکي چې نورو رونو خویندو سره یې جګړه رانیشي، نه پلار دی ولا ورکي په ژوند باندې دی ولا ښه ډېر ورکي. خو دا ده چې د مرګ نه وروستو د میراث تقسیمیږي، نو په میراث کې به د دې زوی حصه نه وي، ځکه چې دا د نکاح نه وروستو اولاد نه دی بلکې د نکاح نه مخکې دی او دا حرام، نو په میراث کې به د دې حصه نه وي. دویمه مسله تپوس کوي چې یو سیز رک شي نو په جومات کې د هغې اعلان څنګه دی؟ بار یو رک شوي سیز شی رک شو او دلته په جومات کې اعلان کوي چې یاره فلانکي نه پیسې روکې شوي دي، بټوه ترې روکه شوې ده، په جومات کې د هغې اعلان دا حرام دی، ناجایزه دی، نه به کوي. یو ماشوم رک شو، بار ماشومان روکیږي داسې راشي په جومات کې اعلان وکړي، نو دا په جومات کې د رک شوي ماشوم اعلان کول دا جایز دی. علماء لیکلي دي دغه خیر دی، جایز دی، ځکه دا هغه د انسان اهمیت دی چې دا انسان ډیر اهم دی. دا د دې جومات نه قیمتي دی، پیسې نه دي قیمتي، بټوه نه ده قیمتي، نور سیزونه نه دي قیمتي، خو دا انسان چې دی دا جومات چې جوړ دی دا د انسان له جوړ دی، دا انسان ډیر قیمتي دی. نو چې انسان رک شو نو چونکې د هغه اهمیت زیات دی نو وایي په جومات کې اعلان وکړي چې ماشوم رک شوی دی او داسې سرې جامې یې چولي دي او څپلۍ یې پخپو دي او دومره عمر یې دی، نو خیر دی که دا اعلان چا په جومات کې وکړو نو دا اعلان جایز دی. خو د رک شوي سیز اعلان هغه نه دی جایز. یو سیز په جومات کې د چا نه پاتې شو، پرون هم دلته یو رومال پروت کله د چا نه ګړی پاتې شي، نو چې په جومات کې یو سیز پاتې شو نو د هغې اعلان کول جایز دی چې هلکه دا سیز امام اعلان وکړي دا ګړی د چا نه پاتې شوی دلته پرته ده که د چایي نو دا واخلي، څپلۍ ترې پاتې شوي دي، بل سیز په جومات کې پاتې شوی دی نو د هغې اعلان هغه بیا جایز دی. خو د بار سیزونو اعلان کول په جومات کې دا حرام او ناجایز دی. یو سړی د هغه خپه نشته، مصنوعي خپې لګولې ده په اوداسه کې به دې د خدا خپه د دې ګیټۍ نه لاندې دا ټوله مصنوعي ده، د دې کونډۍ نه لاندې کومه چې خلک په اوداسه کې انځي هغه مصنوعي ده. نو آیا په اوداسه کې به دغه مصنوعي خپه بعضې خپې داسې وي هغه مستقل لګېدلي، نو آیا دغه خپه به دې انځي که به نه انځي په اوداسه کې؟ فقها وایي د هغې انځلو ته حاجت نشته،
دا مصنوعي سیز دی بس دا یو وخت په چې د روغه دغه وینځه که دواړه نینو اړو خپو انځلو ته ضرورت نشته کم اعضا چې الله درکړي دي بس د هغې انځل شته هغه الله فرض کړي دي او دا نور مصنوعي چې وي د هغې انځل هغه په انسان باندې نشته نو د دغه خپې انځل هغه نشته الله دې موږ ټول له د عمل کولو توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دا څونه مسائل بیان شو الله دې په د عمل کولو توفیق راکړي زموږ مردگان د اهل اسلامو دی الله وبخي بیمارانو ته دی الله شفا ورکړي حاضر جمع څه شرعي حاجات دي الله دې ټول شرعي حاجات زموږ پوره وګرځي صلی الله تعالی علیه سنت کوي خدای